الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين ترحم صلاة وسلام رستا نیمه پیړۍ د مخه زمونږ د ګران هیواد روشن فکران نیمه پیړۍ د مخه په ملت کې روشن فکر هغه څوک چې دینی مقدسات او ملي ارزښتونه ته پښو لاندې کړي د الله تعالی رسول الله او کتاب الله څخه په انکار لاس پورې کړي بېلمازه شرابخور او په اخلاقي لحاظ چټل انساني د لور په څېر لوی بریتونه او د صدق په څېر لوی تبرزینونه د مارکسیزم نښانې په خپل ناولي مخکې څرګند کړی وي خو حقیقت دا ده چې روشن فکر د خپلې ټولنې بیدار زړه او سالم فکر لري په ناخوالو نیوکه کوي او د حل لارې ورته لټوي نو په دې اساس روشن فکر هغه آگاه او د مسؤلیت د احساس څښتن دی چې خپل دین ملي فرهنګ او د خپل ولس روح ورته معلوم وي نږدې او لرې دښمن پیژني او کوښښ کوي چې خپل ملت او خلک د پستې ذلیلې او خرابې وضع نه ریښې او مطلوبې خواته رهنمایي کړي د خپل ملت درد او دوا ورته معلومه وي هغه د یوې روښانه راتلونکي لپاره کار کوي هغه ته د خپلې ټولنې خپل ولس او د خپلې زمانې علم ورسره وي د دنیا په ژبه او دسیسو پوهیږي یو شخص به ښه انګلیسي وایي خو د خپل ملت په نبض به نه پوهیږي د مشکل د حل و عملی او وطني نسخه به ورسره نه وي او په دغه لار کې تکلیف ګاللو ته به تیار نه وي انګلیسي ژبه زموږ د ملت ژبه نه ده زموږ اصلي ژبه پښتو ژبه او فارسي ژبه او عربي ژبه د قرآن ژبه انګلیسي ژبه دا د انګریزانو ژبه ده خو ولې زده کول یې ښه دي ځکه د علم ژبه ده خو موږ پرې ویاړو نه افتخار پرې نه کوو په تېره نیمه پیړۍ کې افغان ولس یو شمېر لیکوالان شاعران درلودل چې خپل استعداد او خپل استعدادونه وطن ته د بیرونیو لښکرو د رابللو او هغوی ته د لارې او بستر د هوارولو او د هغوی د ګټو لپاره خپل خلق غولولي یو څوک ښایي ښه لیکوال شاعر او سیاستپوه خو ملي لیکوال شاعر او سیاستپوه نشو بللی ځکه چې خپل قلم او مغز به د خپلو خلکو په ګټه نه بلکې د نورو لپاره استعمال کړی وي یو چا به لوړ تعلیم کړی وي خو روشن فکر به نه وي یو چا به مکتب هم نه وي لوستی او یا به کم لوستی وي خو آګاه په ازادي مین خوځنده او فعال به وي د خپل ولس او خلکو په درد به خوري د دین اصولو ته په پابند وي د ټولنې او خلکو مثبتو عنعناتو ته به احترام او درناوی کوي له ناپوهۍ تنګې سینې او خرافاتو سره به نه پخلا کېدونکی انسان یي موږ مسلمانان هلته خوار سولو چې په موږ کې د تفکر استدلال او اجتهاد ځواک چې په دین کې ستر اهمیت لري په ټپه ودرېد د مسلمانانو حاکمان ظالمان سول او د دولت و حکومت چارې نالایقو عیاشو فحاشو تالیڅټو او بې بندوبارو بې دینو خلکو ته حواله کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك